تازه او مهم خبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی د پاکستان زندان څخه آزاد شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم پیغام ته. دوستانو پوره اخلاص سره ویډیو کې وګوره که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سابسکرایب کړئ نن دا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تاسو ته ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پاکستاني پوځ له زندان څخه د خپل تحریک د سیند صوبې د همغږۍ مسؤل نور الله ترین خوشي کېدل تایید کړل او په دې تړاو یې لیکلي هغه له څو میاشتو تکلیفونو وروسته خوشي شو. ترین د پښتون قام اتل دی او هغه د خپل قام او وطن لپاره دا ټول زحمتونه پر ځان تیر کړل. ترین په سند صوبه او ځانګړي ډول کراچۍ کې د پاکستان له لوري په جبر د افغان کډوالو ایستلو خلاف کمپاین مشري کوله او ډیر کله د کراچۍ زندانونو کې د بندي افغانانو کډوالو آزادولو لپاره نستړی کېدونکي هلې ځلې کړي دي. د خلک د ترین هرکلي ته راټول شوي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوي ویډیو تر بیاخي چارې ښه وه.